ملګرو دا وخت تاسو ته د مفتي کفایت الله صاحب کوم وایرل ویډیو چې ده هغه په سکرین باندې ښکاري ویډیو در سره پلی کوم. یعنې زیات تر خلک هغه دا تپوس کوي ویډیو موږ ته وښیه ویډیو موږ ته وښیه. یعنې کوم تېر شوي ویډیو هم موږ د دې په هکله کوو نو بیا خلکو کمنټس کول. نن در سره هغه ویډیو پلی کومه کومه چې وایرل شوې ده د مفتي کفایت الله صاحب. په ویډیو کې حقیقت څونه دی او ویډیو اصل ده او که نه ده نو دا به تاسو هغه ټول هغه په خپله وینئ چې ویډیو هغه څه قیصه ده. خو د ټول نه مخکې راځو دې طرف ته. پرون د کم موږ به وایو د پاکستان کم انټیریئر منسټر چې دی رانا ثناء الله د هغې ویډیو هم ورسره د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي او د پنجاب اسمبلی کومه ایم پی ای چې وه هینا پرویز بټ د هغو هم ویډیو وایرل شوي دي او هغه هم په سوشل میډیا چلیږي په کم کې چې هغه ته دا ویلی هم نشي چې دا د دې ده او که نه. یعنې مکمل چې کوم دی د هغو په شان دي. اوس راځو د مفتي کفایت الله صاحب ویډیو طرف ته. په دې باندې خبره کوو چې آیا په دې کې څونه حقیقت دی او دا ویډیو د مفتي کفایت الله صاحب ده او که نه. نو موږ چې کومه ویډیو وکته د بده مرغه زه تاسو ته هغه پلی کولی نه شم ځکه یوټیوب خلاف ورزۍ کې راځي. خو ویډیو هغه دا زه به دا ویم چې 100% دا کنفرم ده چې دا ویډیو د مفتي کفایت الله صاحب ده. په ویډیو کې څه چل شوی دی؟ په ویډیو کې داسې شوي دي مفتي کفایت الله صاحب په باتروم کې دی. اوس په هر ځای کې د خو کم ښکاري چې هغه د باتروم په سټایل باندې ورسره په لاس کې صابون ورسره وي. د هغې نه پس ویډیو کال یې چاته میلاو کړی وي. ویډیو کال چاته میلاو شوی وي؟ یو فیمیل زنانه ذات ته ویډیو کال میلاو شوی وي. هغه د هغه ځای نه دې سره خبرې کوي دا د دې ځای نه دې سره خبرې کوي. نو چل په دې ځای کې شوی دی کومه زنانه چې ورسره خبرې کوي کومه ښځه خبرې کوي هغې تی خپل موبایل کې ریکارډینګ آن کړی دی. دا څه تصویران تاسو ومکته صحیح نه په دې باندې دا کم د سکرین ریکارډینګ کم هغه واټر مارک چې دی هغه پرې هم موجود دی. هغې په هغه سکرین ریکارډینګ په مدد سره د دې کومه ویډیو چې ده هغه ریکارډ کړې ده. بیا د هغې نه پس یې داسې کم خبر چې راځي د هغې مطابق چې دا یې بلیک میل کاوه ورته ویل چې ما ته دا چل وکړه دا چل وکړه نو د هغې داسې انکارونه کړي دي. د هغې نه پس چې کومه جینۍ د هغې ویډیو وایرل کړې ده. نو دغه کم د ویډیو حقیقت چې ویډیو ریالټي چې وه موږ تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو لپاره.